ټولو ملګرو ته سلامونه. امید چې ښه به یې. د پښتو د ژبې ډېر یو وتلی سندرغاړی، ډېر مشهور سندرغاړی کفایت شاه باچا چې کوم دی نامعلوم افراد چې کوم دی وژلی دی. بلکل دا حقیقت دی ملګرو. ډېرو ملګرو د هغه د هسپتال ویډیو چې کوم هسپتال کې پروت او په دې سایډ باندې هم دا پټوان به تاسو وینئ. نو ډېر د افسوس ویډیو هم دا ډېر د افسوس خبر دی چې یاره د پښتو د ژبې ډېر ښه سینګر چې کوم دی کفایت شاه باچا د ماسپښین لمانځله چې کوم دی د کور نه جومات ته تلو او په لاره کې دوه وسلوال په موټرسایکل باندې غالبا داسې ویله کېږي چې کوم دی هغې پې فایرنګ کړی دی. انشاءالله انویسټیګیشن چې کوم دی جاري دی او بهرحال هغه ته چې کوم دی اوس زموږ د دواګانو ضرورت دی چې الله پاک وله جنت الفردوس چې کوم دی نصیب کړي. تاسو ټول وایئ چې امین. ځکه ډېر ملګري بیا څه وایي یاره دا خو د سندرغاړی او داسې چلو داسې او مختلف قسمه، خو بهرحال اواز وله الله ډېر زبردست ورکړی او ډېر بالا خوږې خوږې سندرې چې کوم دی ویلي دي چې کوم دی اوس وفات شوی دی. ډېر ملګري به کوي یاره حقیقت دی که دروغ نه، بلکل دا حقیقت دی چې کوم دی وفات شوی دی. ورسره یو ماشوم هم لګېدلی دی، هغه خو زخمي دی. الله دې وکړي چې هغه بچ شي. د دې نه وړاندې زما خیال پر اوس کالو کې داسې یو څو وخت وړاندې چې کوم دی د دوی یو بل زوی هم چې کوم دی هغه وژلی شوی او د نن نه یو څو میاشتې وړاندې چې کوم دی په ده باندې هغه تاسو که خیال کړی په سوشل میډیا خبره ډېر ځای ته ورول چې یاره کفایت شاه باچا چې کوم دی قتل کړی دی. نو دا د دوی زما خیال خپلو د کلي کې خواوشا کې دغه ځای کې څه دښمني وي. الله دې وکړي چې دښمني په روغه بدله شي، خو دی خو پکې لاړ. نو د دواګانو ضرورت دی ورته. ټول ملګرو ته خواست ویډیو لایک کړئ، مخکې شیر کړئ ملګرو سره چې یاره ټولو ملګرو له ورسي او دواګانې ورته ګوی ښه ډېرې ډېرې. انشاءالله انویسټیګیشن چې کوم دی د پولیسو جاري دی. ډېر ژر به مجرمان چې کوم دی ګرفتار شي او بیا به پته ولګي چې یاره دا د دوی هغه زاړه دښمني وه او هغه کسان دي یا داسې نور. انشاءالله انویسټیګیشن جاري دی او دواګانې کوي چې یاره مجرمان کوم دی ډېر ژر ګرفتار شي. انشاءالله پولیس لګیا دي. ملګرو دا دغه نننۍ ویډیو او دواګانې ورته کوي چې الله پاک وله جنت نصیب کړي.